نظم عنوان دی چې زه یو داسې کار به وکړو، زه یو داسې کار به وکړو، خپل ځانونه به تاله کړو، ایمانونه به تاله کړو، زه به مونځ له میکدې ته جوماتونه به تاله کړو، د هیچا پسې به نظم، د دنیا پسې به نظم، د دعا د خیرو لارې به ګورم، د دعا پسې به نظم، بیا به زه د ستا مرید یم، بیا به ته مې صرف پیرې د مولا پسې به نظم، د خیرو لارې به ګورم، د دعا پسې به نظم. یو خبره راته وکړه، ملغلره راته وکړه، بس په دې باندې مې پوی که، کلمې باندې مې پوی که، په اودس او هم په غسل جنازې باندې مې پوی که، بل د چا پسې به نظم، بل د چا پسې به نظم، رهنما پسې به نظم، د خیرو لاره به ګورم، د دعا پسې به نظم، که نکاره لکوي شي، که حرام حلالوي شي، په زکات مې پویوي شي، د دوزخ که مې رایستې شي، که د خدای مې بچ کوي شي، بیا به ناست یم تیاره کې د رڼا پسې به نظم، د خیرو لارې به ګورم، د دعا پسې به نظم، که دا کار کولی نشي، که اقرار کولی نشي، جوړ چاړه شولې په ژبه چې ګفتار کولی نشي، جوړ ښکارېږي راته داسې چې بغیر د یو مولا نه بله لار کولی نشي، بیا به زه هم د ستا نورم او د ستا پسې به نظم، بیا به زه هم د ستا نورم او د ستا پسې به نظم، د دعا لاره به ګورم، د ګناه پسې به نظم. یو راپاسي وایي داسې چې د ستا سره به ګورو، یو راپاسي وایي داسې چې د ستا سره به ګورو، د هر چا سره به ګورو چې الله را نارضا وي، د مولا سره به ګورو. یو راپاسي وایي داسې چې د ستا سره به ګورو، د هر چا سره به ګورو چې الله را نارضا وي، د مولا سره به ګورو. نو زما خبره واوره، دا ناشنا خبره واوره چې مولا بیا په محشر کې د الله په مخ کې وایي چې پلاني هم کړولې، د هر چا په مخ کې وایي. نو بیا ته ووایه زه چې پاک الله به بیا راضي وي، نو بیا ته ووایه زه چې پاک الله به بیا راضي وي، دا باچا به بیا راضي وي، لوی مولا به بیا راضي وي. غالب ځکه درته وایم د مولا نه غلې کېنه، رهنما نه غلې کېنه، دی بس بې تاجه باچا دی، دی بس بې تاجه باچا دی، دی باچا نه غلې کېنه. غالب ځکه درته وایم د مولا نه غلې کېنه، رهنما نه غلې کېنه، دی بس بې تاجه باچا دی، دی باچا نه غلې کېنه.